زما عزیزانو سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبر او داسې پیغمبر چې کوم شان د خدای ورکړو دا په نورو پیغمبرانو ته نو ملاو. تمام پیریان او دیوان د تابع کړي د تخت په هوا استقبال به چې کوم د تحقیق او د شو پیریانو کول او د پاسه سوره بد څه شي څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د تابع دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان. دا د شان یو ورځ د یو مارغه ځای خالیو چې هغه مارغه ته هدهد وایي. مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو. په دې سره داسې سړی غوندې د دې هدهد ځای خالی و چې تخت یې کېښو. هدهد مارغه یې راوغوښتو چې ته چېرته غایب وې. د دې سړی نه یې ونیو او داسې دیچکه یې ورکړه. مارغه ورته څه وایي چې او سلیمانه دا هغې ورځې نه ویرېږه چې تا غوندې ډېر پیغمبران به هم په هغه ورځ ورته پیش وي لکه زه چې نن تا ته پیش یما. زه دې د ویښتو نه نیولی یم زړه دې راته وران کړو. یو داسې ورځ به راشي چې ته به هم خدای ته پیش یې. سلیمان علیه السلام زر پرېښود او د هدهد مارغه نه یې معافي وغوښته چې ما معاف کړه. په ډېرې عاجزۍ ورته بیا وایي چې چېرته تللی ورته وی او سلیمانه د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته پې خبر نه یې. تا ته پته نشته کوم ځای؟ وی شهر سبا نه رالم. دغه ښار بادشاه چې ده نو هغه ښځه ده بلقیس نامه یې ده. عظیم تخت لري. قرآن کې راځي ولها عرش عظیم. په یو عظیم تخت ناست دی. د هغې لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج او عبادت د نور کوي د سپوږمۍ کوي. دا عبادت ته او دې ته خدای وایي. سلیمان علیہ السلام سوچ کو چې ها خدا نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخونکی او مهربان دی. څه ورته وایي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمان شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټو کې نه دي.
دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی چې د خدای هدایت نه. خط بوړي څوک نه ډاک سیسټم شته نه هغه ډیلکس سیسټم شته هیڅ نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي. د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوت. شهر سبا ته چې لاړو کمرې بند وې دا دننه په تخت پرته وه اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېږي. مارغه وه بیا په دغه کې ناست دی روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو هدهد لاړو کار وشو. فوراً یې خپله کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام د طرف نه څنګه چلو. جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي چې جنګ کوو. هغې ویل نه جنګ نه کوو. دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو. تحفه ورلیږو ډاله که بادشاهی نو په تحفې او ډالۍ به چپ شي بس غلی به شي. او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي. ویلې ټیک تحفې او ډالۍ بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام ته. سلیمان علیہ السلام ته چې ډالۍ ورغې ټولې واپس کړه. وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبله کیني پرېږدم دی نه. چې تحفې او ډالۍ واپس رالی بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی. انسان هم دې ته وایي او انسانیت هم دې ته وایي دا پیغمبر دی. نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه په خپله درځم. بلقیس را روانه شوه. سلیمان علیہ السلام ورته د پیریانو د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دیو راله او سلیمان علیہ السلام ځان سره په تخت کېنوله. ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیہ السلام ته څه وویل. ورته ویلي چې قالت رب انی ظلمت نفسی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. قالت اللہ فرمائی ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی اے خدایا ما دمرا مدد چې د غیر الله عبادت کړي هو
نو پزان میں ظلم کړو تا نه بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما پزان ظلم کړ. خزه دیته وي اوس اسلمت اسلام راوړم مع سليمان په سليمان عليه السلام باندې لیکن لله رب العالمین دا اسلام په سليمان د یری نه راوړم خدای تا د پاره راوړم. یو خدا چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شو نه دا اسلام تا د پاره. بل یو خبر اخر کې واوري د دنیا د مفاد د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د خزي باچي شته کنه په اسلام کې د خزي باچي ولی وی بلقیس باچا نه وس نو التقط مولانا سیبی او خلدیم چالاک ده او کرتیم ډېرې درځي خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه بلقیس خو بادشاه نه وه بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې پرې راوړو او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې ارس قربان کړو ایمان یې راوړو. بلقیس خو بادشاه نه وه. کله کله به سلیمان علیہ السلام هم خوشطبی کول. دا هدهد مارغه چې څو وخت کې د سلیمان خبر وړو بلقیس ته او دا لین سایټ شو بالکل نو هدهد مارغه سلیمان علیہ السلام ته چې زستا دې ټول حکومت ته دعوت کوم نو هغه ورته وایي چې ټول نظامی حکومت ته دعوت کول ویلاوج ویل کم ځای کې ویل د سمندر په غاړه کوم. سلیمان علیہ السلام فرمایل چل کر راځي نن د هدهد دعوت ته سمندر غاړه ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ نیو ملخ پیژنئ ملخ نیو او هغه د سمندر تر وغورځولو ویل جی دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا خوروا ده نو د قوم ته دی ووایه چې که چاته تیکه ونه رسي نو دا خوروا اوس کوي. ان فاتك اللحم فاشرب المرقه که چاته تیکه ونه رسي نو دا خوروا اوس کوي. سلیمان علیہ السلام وخندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ. تاسو خیال را نو ارمه داور چې خوشطبی به د انبیاء په مجلس کې هم کېده. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا وایي چې ملخ حلال دی دا یاد لرئ چې دو سیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي یو مه او یو ملخ دې ته د حلالولو ضرورت نشته مه چې وبونه راوباسي څوک یې حلالوي نه خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی خوراک جایز دغسې ملخ هم اوس دا ولي بیا حلالولو دواړه جایز دي
نو دا بیا چانه پوښتنه وکړه دا ونی دي اوس تاسو په دې څه پوهیږئ چې دا ونی چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته څنګه چې د روح والاو اشیاء کې ښځه او نر وي او د هغې منځ کې رابطه او تعلق وي داسې د جماداتو په منځ کې ښځه او نر وي ما ته وګورئ دا ونې دي ونې که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلای راشي نو د سړی ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا اوچته کی او د ښځې بوټي څانګوله یوځي تاسو خیال را هوا د نر بوټي ماده اوچته کی او د ښځې بوټي څانګې له یوځي نو ښځه بوټه چې ده د هغې مادې په وجه هغه بلار بشي چې هغه بلار بشي نو بیوي ونیسي او پاڼې ونیسي او کولاوېدل شروع شي دغسې جنسي تعلقات چې دی په دې کاڼو کې دا هوا لکه تاسو خیال وکړئ قرآن کې راځي د سلیمان علیه السلام تخت په لاره روان نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې نو د میګو بادشاہ چې دی هغې حکم وکړو چې ټول میګي سلو ته ننوځئ د سلیمان تخت روان دی لا يحتمنکم سلیمان و جنوده اسنه چې داغه فوج تاسو پایمال نه کی چرته نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ او چټکړه او یو وړاو د سلیمان علیه السلام په دې وخت کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم وکړو میګو ته سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کې دی تخت کې خو د میګو بادشاہ راوغوښتو ویل زه درته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو اوس د میګو بادشاہ وکړه که د میګي بادشاہ هم نو عقل ته وګوره ورته وایي چې صاحب ما دې دپاره حکم نه دی کړی چې سلیمان تاسو پایمال نه کړي ما د دې وجې حکم کړی و چې د سلیمان تخت روان دی اسې نه چې او زما قومه تاسو د تخت په تماشه شئ چېرته د خدای د ذکر نه غافل نه شئ بادشاہان چې نو خدای ولا عقل هم ورکړي میګی دی او سلیمان علیه السلام ته داسې جواب ورکړي چې نه جی ما د دې وجې نه وویلي چې تاسو پایمال نه شئ ما د دې وجې وی چې د تخت په تماشه به شئ او د خدای د ذکر نه غافل نه شئ قوم له مې ځکه ووایي چې سوړو ته ننوځئ تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې بادشاہان د زمانه د عقل منبع وي بلقیس وګوره بادشاہ 12 جرنیلانو ته لاندې جنگي او یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج د سلیمان علیه السلام اطلاع چې ورله جرنیلانو ویل چې جنگ کوو ورسره په ورځو بلقیس ښځه وه او بادشاہ عقل پکې و هغې وی نه اول به تحفه او ډالۍ ورلیږو که بادشاهي په تحفه به راضي شي نو چپ به شي که پیغمبري په تحفه به نه راضي کېږي بغیر د اسلام نه
او جنگ ابتدا نه ندی کول پکار. نو عزیزانو عرض میں داو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کوونکی د عالم دی. نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم، زما انجام به سبا لڅي، دا یې چاته پته نه. په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي. اسباب د کلونو بنه جوړه، دم امیدم سودا پکې. وما تدری نفس بأي ارض تموت، الله فرمایي چې نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زه به چرته مړ کېږم، ما نه به سا کم ځای وځي، هیڅ چاته دا پته. تاسو ته بادشاهانو د زمانه ته هیڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې. سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم ته، او یو بوډا سړی پکې ناست. اسرائیل علیہ السلام دی جلسے تراغه او دی بوډا ته دا ډېر کته. دی بوډا ورته ویلي چې صاحب دا څوک دی؟ وی دا د مرګ ملائکه ده. ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده، د خدای خاطر وکړه، دا د کته مې خوښ نه دي، ما لډې روان ګوري او ما د دې ځای نه چرته بل ځای ته بوزه. دا واقعه اوس کېږي په شام کې. سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو، دا بوډا روچت کو د شام نه هندوستان ته راو. اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته؟ وی د وجې د ډېر تعجب نه، د دې وجې مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې، او بوډا ناسته په شام کې، او کل بلس 15 منټه پاتې دي هغه ټایم کې چې کوم خدای ښودلی دی، 15 منټه. نو تعجب نے کولو چې پروردگارا په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته راسي؟ وای سلیمانا د خدای وعده رښتیا دي. ورپسې لړا شو او د هندوستان په ځمکه د بوډا نه ساقه بس کړه. نو ما تدری نفس بأي ارض تموت، ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې. ملاقات شد اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دي، یو سړی ورته چې په دې مې پوهیږي چې زه به څنګه مرم، ورته تا به مار خوري او دا غې نه به تمري، مار به مې خوري. وی دا خو اسانه خبره. یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس په برج کې کېناستو چې مار به دې ځای ته د کم ځای نه راځي. اوس مار خو پس مکه ګرځي یا سړو مړو کې، پاس برج ته به مار څنګه راځي؟ د وخت چې پورا شو کټ کې پروت دی او ټپوس په پنجو کې مار رانیولې دی چې راوړو پې راوایي کټ کې وخوړو. انا لله و انا الیه. قرآن راغی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا یدرککم الموت، چرته کې چې یی تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي. دا مرګ در پسې ګرځي داسې، نو چرته چې یی دی به دې بیا مومي، پې ورک به نشي. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج جمع د برج دا، اگر کئی پاغ برجونو محکم او لوړو کې التبم د مرګ نه خلاص. دا بتا سلا پیښور خار
नासर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. نو عرض میں دا ہو جی چې نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ځای کې دې سړي ته دا پته نه و چې برج کې بم په کټ کې زه پروت یم او زه به مړ شم. علما لیکي چې یو بادشاه و د هغه یو زوی نجونیانو ورته وویل چې ستا دا زوی چې دی دا بس مړی خوري او د هغې نه به دی مړ کي او په هغه شپه به یې خوري چې په کومه شپه د ده واده شوی. کومه شپه د ده واده وشي په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کي. ډېره موده بادشاه خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمری ونه خوري. اوس زوی دی ځوان شوی دی اړه کې خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت به په هغه بنګله ودروم چې په کومه بنګله کې د ده ناوې او دی زمری به راځي په کومه ټوپې به ولګوم ټوپکې به وي لوی قوت به تې ګیر چاپېر. واده تیار شو واده وشو ډولی راله کم بنگله کې چې ناوې او زلمې دي ګیر چاپېر تېنه فوج ولاړ دی او څومره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنګلې نه ګیر چاپېر ایښی دی او سړي ورته ناست چې زمری به راځي په کومه. دا ناوې دې زلمي ته وایي چې اوس یو د حلوا پلیټ راغی ناوې او زلمي ته ناوې ورته وایي چې دا ټول طاقت د بنګلې نه ګیر چاپېر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلي چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به یې خوري او د هغې نه به دی مړ کي. نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج ګیر چاپېر ودرولی چې زمری را نه شي. نو دا ناوې ورته وایي چې ما دا زمری اډو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی. نو بیا لږ تیلی را واغستو او د حلوا په دې پلیټ کې اوس د زمري شکل جوړ کړو چې د زمري شکل یې جوړ کو تیار شو. ناوې ته ووایي چې زمری داسې دی په همغه زمري کې الله روح پوک والو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاه زوی د مړی وډي ومړي. چې بادشاه خبرېدو زوی مړ کړو څه چلو ناوې ورته ویل داسې چل. تاسو خیال راغی هغه کوم قوت دی. علیه الصلاة والسلام تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه دی. د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي او څوک ورته راغی چې صاحب اوبر او خطی او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړ. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په راز و نیاز کې اخته مې چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې زه به د مال پسې منډې وام. زما مال چې دی دام د خدای او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما
نو خو چې د چا مال هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې ووهم. علما وایي چې داغه انتها ده د استغراق فی الله. دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکوي چې جی استا ګډې زرګونه ګډې او چیلې او مال حال اغار څوبو یو ښه د چاو او چې د چاو هغه یو زما څه کار دی چې د چایم هم هغه ته ناست دی زئی بل ورځ شوه د ایوب علیه السلام اته زامن او په اتو او زامنو یې کوټه وغورځېده او اتو واړه ترې لاندې شو مړه شو. بیا راغی چې ایوبه کوټه را پرېوتې ده او اتو واړه زامن دې ترې لاندې دي. ایوب علیہ السلام وی چې خاطو والا کوټی لاندې دی وی چې آو وی الحمدلله خدای هغه د خاقولو د غم نه دې خلاص کړم تیار خاخم زامن دی او زامن دی مړه دي وی زما زامن ندي دا د خدای او امانتو ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې زه خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اخته ما اوس هغه به پرېږدم او زامنو پسې به منډې وم. اصل هم لږ سوچ وکړئ چې دا لا څنګه ایمانو دا لا څنګه ذهنیتو دا لا څنګه انسانیتو دا څنګه عقلو دا څنګه فهمو. د مال متعلق دا خبره کوا او د زامنو متعلق دا خبره کوا. مونږ به دسو قرآن ته به ولاړې د شپې حافظ پسې او आवाज بوشي چاله زوی دی چا په لخته والو وینې کو کدی قرآن په ځای پرې نه کو او پسې منډه وینه کړه. مونږ به داسې هغه اصل ما چې دې خلقو ته مونږ ګورو زه خو حیران یم چې مونږ بني ادم یو یا مونږ کې د انسانیت بوم شته. خدای قسم که انسانانو دغو که بني ادم دغو او کدا الله مقبول بندگانم دغو دین زیاد لو امتحان او لو ابتلا عزیزانو بلد سکے دیشی چې د زامنو غوندې او اته زامن او اته واړه کوټه پرې راوغورځېده او تلان دي او شیطان ته وایي چې ځا خپل کار کوه د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې تحایل نشي واقع کېدی. ستا څه خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې دی هغه کټ کی نه نشي. عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې چې یا الله دا ایوب علیہ السلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر و فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن یې جوړ دی نو د دې یره ستا عبادت کوي چې اسنه چې په
बदन में बीमार निकली। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार और दासी बीमार शो च अतल्लस काला बीमार, अतल्लस काला बाजे वाइजान नबा तासौरीदली च अय्यूब अलैहिस्सलाम दासी बीमार हो च बदन की चिंजिश हुई। ख्वाजिजान दा याद लरई पैगंबर अल्लाह पद से मरज न बीमारी च खलक नफरत अवगा सबब द नफरत द खल्क गर्जी। द पैगंबर डेर पाक बदन हुई और पजुम दगे की चिंजी के दिल चिदी दा खबर टोल इसराइलियात और वाइजाना डकोसले गुंदी दी दा हकीकत न दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार यकीनी हो और दासी बीमार हो चातल्लस काल के सिर्फ ददप सरमन के अडू की ताऊ वह पके न हो आओ द गुर्बत दा हालो द गरीबाए चे दद बीबी बा दौरा से मजदूराए लतला माखाम बेचागा पैसे रावड़े न पागा पैसों बे पनीमो पैसों खावन न परेजाना बराबर कड़ा और उन्हीं में पैसे बेदा अल्लाह पनामा दद सर सदका वर्क खजीब मजदूरी का वाला उन्हीं में पैसों में दद परेजाना बराबर कड़ा और उन्हीं में बेद खुदा पनामा दद सर सदका वर्क। सदका ढेर उचत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अस्सदक़त रद्दुल बलाए, सदका च दे अगा हर किस्म बला और मुसीबत रद गई। हदीस के राजी च बला और मुसीबत द आसमान नाराजी और सदका द लान दे नवर्शी न पास पासमान की जगह ही अगा आफत चिकम पतारा नाजिले द अल्लाह दे सदक़े पर बरकत दागे द बच सके। अजीजानो द सदक़े में ढेर अक़साम दी, ढेर किस्मों ने उलमा लिखी चे शैतान लाइन खुदा पाक तौही ची या अल्लाह दा अय्यूब चिस्ता इबादत कई मुद्दे पस्से का जोड़ दे कददा बदन जोड़ने दे ये दी यरिस्ता इबादत की चिदमा दे बदन के खुदा पाक से नुक्सवाना ची मरस पेरा है बीमारी पेरा लो अतल्लस काल बीमार हो खुदा तय सवाल करे हो चिया अल्लाह टोल बदन में सच देखो खदावर सराओ का खुया अल्लाह जरा जब तमें समवाया चजर में स्ता कूरियो बजब बताया दो नजरा जब तमें समवाया और नोर टोल बदन सरा में चिचके तमाम बदने दासी विली शो चागा पुख्तो के वर्त द कट न चाण हुई द इबादत द आलमो चे जोड़ो नु निमेश पे पोरे बे इबादत कोलो निमश पे कदर बे खूबम कोल और चे बीमार शो नु बिया ब टोल शपद खुदा पे जिक्र के अखदाओ
ټوله شپه دنیا ته وښوده او خدای تم په دې پوهې چې مرض داوم د خدای د طرفه تکلیف داوم د خدای د طرفه نو چې هر کله خدای ز محبوب ګڼم نو د محبوب د طرفه ارڅ چې وی بیا بزداوم چې هر کې ازیار مې رسد نه کوست خدای چې ستاد لاس دی دا ارڅ نیک رحمان بابا وای کنه چې ستاد لاس واړه مال رنا فیدی ستاد لاس واړه مال رنا فیدی کم زہر وی په زخم کا ملهم وی او چې ستاد لاس ای که په بدن میں او په زخم راته زهر مو لګے نو زبردام نافیه ګڼم ستاد لاس واړه مال رنا فیدی کم زہر وی په زخم کا ملهم وی زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے کنسکور میں پجن لبانو جام د جموی رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے کپدی کی بہی چرے زیات و کم ہوئی عرض داو چھ تکلیفات ٹول من جانب اللہ وی مطبع تکلیف پا وقت کی ویچے الحمدللہ اور دسے بنے رہے چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی چې دیو اختدزان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې تبې پوه شوي چې دیو اختدزان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې زکام دی ہوئی نوم خدای نہ گلے اور شکایتوں نہ شوروں کے تب ادیو نیسی یا در ٹی بی لگی نظام د خدای نہ مراور کی نا دمین تقاضا دادا چستاد لا سواڑا مال رنا فی دی کم زہر وی پا زخم کا ملہم وی دمین تقاضا دار نو عرض میں داو چھے دا ایوب علیہ السلام وہ عاشق صادق یا بنی مشپے پر عبادتوں پر جوڑوالی او یا بٹولش پر لگیا اتلس کال پس اللہ تے التجا کئی او التجا سکی اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ تا التجا گئی چھ پروردگار شیطان مال دیر تکلیف را رسی شیطان راتا وسوسے اچھی قسمہ قسم ایزاگان را رسی وہ تکلیفوں خورتا رسولی خدا پاک لیکن خدا تا دا تکلیف نسبت چھ دے دا ایوب علیہ السلام ضمیر نہ گوارا کولو چھ زب معشوقی تا سنگویم چھ استاد اللہ سماتا تکلیف را رسی نس دا بچو کو یا دا مونگا کولے
نہ ملیان یا میاگان یا پیران زوی دې نه جوړه مولا صاحب راځي زوی بنا جوړه داوله هم بس خدای کار دی نو خدای رانی ولیونو د سوي کوي بزرگ جمیل صاحب زوی دې نه جوړه دی بس خدای رانی ولیونو توبه می دی خود سبا وای د سوي او چې دا وایي چې خدای رانی ولیونو توبه می دی خود سبا وای دا دبی ہوئی زبان سره خدای نه شکایت ته یعنی خدای اخکاری نه نو سبا وای مکانی چې مړای نه ویني ولې تاسو خیال لرئ ایمان بدایو پیدا کې چې اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اے اللہ شیطان ما تیزار رسی شیطان ما تا تکلیف را رسی عذاب را رسی خدای ته وډو چې الله دا تارا ترسي شیطان کی دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری اتلس کاله و مجیب و غریب خزر مزدوری کولا مازیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړي نو پنیمو پیسو به دته پریزانه جوړه کړه او هغه نیمه پیسې به د سر صدقه د خدای په نامه ورکړي یو ورځ په خبره ته خپه شو دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور ددین علاوہ دینی تقاریر کے سٹے بہمتا صلا جدید دکان نہ ترلا سکے دیشی اور خصوصاً د علماء دیوبند د تقاریر کے سٹے نو قسم ورته وخورو چې زه جوړ شم نو سل درې بده وهم عزیزان دای د خزي عالم او دا د عالم خزه مزدوری او دل پریزانه جوړاوا او د جبا زړه چې نه د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه ما جوړاو چا پلار دی دچ دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزار رسي نو الله جبريل عليه السلام ته فرمایل چې ورشا روچته کا او ورته وایا چې خپل پزمکه هوا بیا ګوره چې زه څه کوم جبرائیل علیہ السلام راغی او دته وی چې اوچت شا اوچته دې چرته شو جبريل را اوچت کړو چې دا سه روان کو الخپاو پزمکه چې خپاو نو د خپل لاندې یو بهترینه چینه راووته چې چینه راووته الله وی جبريل علیہ السلام ته چې په دې چینه وبو کې دل غوپا ورکا دې په وبو کې ورډوب کو چې ډوبې کو راوي وستو علماء لیکي چې ایوب علیہ السلام داسې وو چې تا به وی چې دغه په ټول عمر کې چری بیمار شوی نه دی ادا تلس کالو بیمار ٹھیک ٹھاک شو ناستے جبریلم ناستے ہو دیم ناستے ہو خبری کئی خزے مزدورے تتلیوا اورالا چرالنو اوتر گوری چا مریض تشو جبرائیل علیہ السلام ورطاو فرمائے چی بی بی سکو رے یہ دے کٹ کے زمان بیمار پروتو اخو دا گردے دوم نو چرتا لاو
اس ابیبی غریبی ته څه پته ده چې بیمار دا دی جوړ شوی دی او ناست دی. جبریل علیہ السلام ورته فرمایل چې او بیبی کستاو داغه بیمار سترګې په خپلو کې مخامخ شونه یو بل به پیژنئ. ایوب علیہ السلام سر اوچت کو چې بیبی ورته داسې وکړه فوراً په سجده پریوته او د خدای لاک لاک شکریه ادا چې الله دا 13 کالو بیمار د سترګو په رات کې خدای تا ما ته بیا یو. عزیزانو ایوب علیہ السلام صبر وکړو او دا الله نه شکوا او شکایت نکو او په هر وخت کې الحمدلله وي. دا یو ټکی یاد لرئ چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستاسو طرف دی ذکر راضی رضا علی القضاء دائما رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړی ده په دې راضي کېدل دائما او د دې شکایت کول دا د بیمانه او د دې دینه علامه. پلار دې مړ شو الحمدلله زوی دې مړ شو الحمدلله خزا دې مړ شو الحمدلله لور دې مړ شو الحمدلله ستا ځن کدن شو الحمدلله. تاسو پوه شئ داغه وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلک نو 13 کال بعد په یو منټ کې دې جوړ او د دې جوړوالي بعد هغه ګډي او چيله چې څومره وبو وړي داغه نه یو په لفظیات الله پاک ولا نور ورکړ. هغه ټول ځامنې چې د کوټې لاندې شویو او مړو نو الله هغه ټول ځامن مړ ورته بیا را ژوندې کړ او ورته وفرمایل چې ایوبا یو امتحانو زما د طرفنا ته پکې کامیاب شو. نو زما عزیزانو دا الله د طرفنا امتحان باندې چې سره راضي شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا. دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیرو چې واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبيعي طور کمزوري یو موږ داغه د امتحان تاب نه لرو. امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدله روزي نیس الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاوند روزه کړه ما خام له روزمات برابر څخه یو څو قجوره او دور بشو روټای و نو دو روټای او دی دو کسو دو روزوا اند روزماتی ټیم دی او دروازه کې आवाज وشو چې
دا الله په نامه دو کسیو او د دوه ورځو نهار یو دا الله په نامه. حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مونږ خو د یو ورځې روزه نیولې ده او دا د دوه ورځو نهار دی، راځه چې دا روټۍ دوی له ورکړه. نا تیار جوړ کړی ماښامې هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورکړه، د دې روزه مو او شپم نهار شوه، سبا له بیا روزه سبا شپې له بیا حضرت علی سے مزدوری کړي او صدور بشو روټای کجوري او ستوان بیا دروازه کې اند ما خام پټیم کې आवाज وشو چې دوه کسایو د درې ورځو نهاري. حضرت علی فاطمه ته وکړه او هو مونږ خو د دوه ورځو نهاري او دا د دریو دي، نو مونږ نه دوی ته ضرورت زیات ته اما خامه بیا اوچت کو هغه بار ملنګانو له ور بیا شپه نهار سبا بیا روزه چې سبا له بیا ما خام تیارې چې تیارې وکړو بیا आवाज وشو چې دوه کسایو د څلور ورځو نهاري. حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي، مونږ د درې ورځو نهاري اول حق د دوی دی ور وړه وغي دی ور او بکای ماما قرآن راغی اسویم خپن شي خدای پر استه کنه مولا توپ شتا نه بزرګی شتا نه میا توپ شتا ګال مراغی کی نه خلوتو نشته ده نه دا ټول د اختر خسته دي لواړی غوا دي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي. تاسو خیال راغی مسلمانی دا شه دی چې دا زدر تویم لګین دا به زو کما زما نکچ د قبر نروزی والله کې ایمان توبه استغفار. قرآن راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه نظر منل او نظر کې ور سره بیا څه چالو شو یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. خزه او خاون دوارو په نظر باندې وفا وکړه او دا په نظر وفا ولې وکړه ځکه چې دوی یې د دا ورځنا چې د کوم ورځ شرب په ټوله دنیا باندې خور وي. الله دې امان راکړي. او بیا مننګانو ته وایي چاله چې روټه ورکوله ایته وایي هغوی ته وایي چې انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد